د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اورېدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده زړه په څه شي ژوندی کیږي. دا ظاهره خبره چې د مسلمان انسان زړه په ګناه باندې په معصیت باندې مړ کیږي. هغه انسان چې تل لپاره ګناه ته مخه کړې وي او د هغه ساعتونه او د هغه ژوند ټول په ګناه کې تیریږي، نو د هغه زړه مړ کیږي. بیا د الله ویره، د الله خوف، د الله محبت، د دین محبت د هغه په زړه کې نه وي. خو د دې برعکس د زړه ژوندون د الله رب العزت په ذکر باندې دی. د زړه ژوندون په دې باندې دی چې یو انسان ګناه پرېږدي، الله ته مخه کي، نو چې زړه دې ژوندی شه، بیا به د الله مینه ستا په زړه کې پرته وي، د الله ویره به پرته وي، د رسول الله مینه به پرته وي، د قیامت او د جهنم ویره به ستا په زړه کې پرته وي، او تل لپاره به هغو کارونو ته مخه کوي چې هغه باندې الله او د الله رسول راضي کیږي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي: رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسك عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار السوء ورهبانها وباعوا النفوس ولم يربحوا ولم يغل في البيع اسمانها فقد رتع القوم في جیفة یبین لذی اللب خسرانها. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي: ما ګناهونه ولیدل چې زړونه مړه کوي او په هغې باندې عادت کېدل ذلت منځته راوړي. دا واقعي خبره چې ګناه زړه مړ کوي، او هغه څوک چې په ګناه باندې همیشه والی کوي هغه انسان په ټولنه کې په کورنۍ کې هغه ذلیله رسوا وي. همدارنګه د ګناهونو پرېښودل زړه ژوندی کوي، یا د ګناهونو پرېښودل د زړونو ژوندون دی، نو ځان ته دې د هغې مخالفت اختیار کړه، یعنې ګناهونه پرېږده. بېشکه چې دین نااهله بادشاهانو، بدو عالمانو او جاهلو عابدانو خراب کړه. ګناهګارانو خپل ځانونه خرڅ کړل، خو په دې معامله کې پیسې زیاتې نه شوې، یعنې کومه ګټه یې ونه کړه. بېشکه هغوی په داسې مرداري کې مشغول شول چې هر عاقل انسان ته یې تاوان څرګندېږي. په ګناه باندې اخته کېدل واقعا په مرداري او په جیفه باندې اخته کېدل دي، او په جیفه او په مرداري باندې اخته کېدل هغه څوک چې صاحب د عقل وي، صاحب د فکر وي، د هغه تاوان او د هغه بدبویي هغه ته خامخا څرګندوي. نو د زړونو ژوندون د الله په یاد باندې دی، د الله په ویره باندې دی، د الله په مینه باندې دی. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې ما د خپل استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه اورېدلي چې هغه به ویل: څوک چې دغه کلمه یا حی یا قیوم لا اله الا انت د دې په لوستلو باندې همیشه والی وکړي، د سهار د سنتو او د فرضو ترمنځ 40 ورځې په دغه ذکر باندې همیشه والی وکړي، نو په دې سره به الله رب العزت زړه ژوندی کړي چې هغه زړه به بیا هیڅکله مړ نه شي. لکن له بده مرغه چې موږ سهار د غفلت په خوبونو باندې پراته یو، یا د سره زموږ نه مونځ پاتې، اودس پاتې، او که مونځ او اودس هم کوو په هغه وخت کې کوو چې هغه قضا وي، د مانځه وخت زموږ نه تللی وي. دا خو لا پرېږده چې موږ وختي پورته شو، اودس وکړو، سنت وکړو، او د سنتو د فرضو په منځ کې الله یاد کړو چې هغه باندې زموږ زړونه ژوندي شي. دې نه ډېر قافله یو. الله دې موږ ته توفیق راکړي. دا د غفلت خوبونه پرېږدئ خویندو ورونو، الله ته مخه کوئ، د الله یاد ته مخه کړئ، د الله په ذکر باندې د خپل زړونه ژوندي کړئ. که په دې غفلت کې په موږ باندې مرګ راغی چې په هغه وخت کې موږ سره د مانځه پروا هم نه وي، د الله د یاد پروا هم نه وي، نو الله ته به په کومو سترګو درېږو؟ الله به زموږ نه څه پوښتنه کوي؟ د دنیایي امتحان لپاره په ورځو باندې موږ تیاری نیسو چې یا په پوهنتون کې، یا په لیسه کې، یا په مکتب کې زه امتحان لرم، لکن د رب العزت همیشني امتحان ته چې هغه ډېر سخت امتحان دی، هغه لپاره کله هم موږ تیاری ونه نیو. په ګناهونو باندې اخته یو او زموږ زړونه مړه دي، په غفلت کې ژوند کوو، هر څه رانه یېږي. نو لکه څنګه چې الله رب العزت د بدن ژوندون په خوراک او څښاک سره ګرځولی، یو انسان هله ژوندی پاتې کېږي چې خوراک او څښاک وکړي، همداراز رب العزت د زړه ژوندون په ذکر باندې ګرځولی چې یو انسان تل لپاره الله یاد کړي،
او د رذیلو کارونو او د بدو شهوتونو نه ځان لرې کړي او د هغه سره تعلق ختم کړي. ځکه هغه څوک چې په ګناه اخته وي، شهوتونو سره تعلق لري، په هغه باندې زړه کمزوری کیږي او دا د زړه د مرګ علامه ده. د زړه د مرګ علامه دا ده چې نیک کارونه نه پیژني او نه بد کار بد وګڼي. هغه څوک چې نیک کار نه پیژني او بد نه ګڼي د هغه زړه مړ دی. لکن هغه انسان چې کله نیک کار کوي، نیک کار یې خوشحالوي، او چې کله بد کار وکړي هغه بد کار باندې ډېر سخت پښیمانه وي، د هغه ویره او پښیمانتیا په زړه کې پرته وي. رسول الله وایي چې دا کامل مؤمن دی. موږ تر اوسه نه نیک کار وپېژنده او نه بد ته بد ویلې، نو زړونه مړ دي. الله دې په خپل یاد سره زموږ زړونه ژوندي کړي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي هغه انسان مړ نه دی چې مړ شي او په مرګ سره آرام وکړي، دا مړ نه دی، بلکې اصلي مړی هغه دی چې په ژوندو کې مړ وي. اصلي مړی هغه دی چې هغه په ژوندو کې مړ وي. د عبدالله ابن مسعود نه پوښتنه وشوه چې دغسې مړی څوک دی چې په ژوندو کې مړ وي؟ هغه وفرمیل هغه چې نیک کار نه پیژني او بد کار بد نه ګڼي، نو دا په ژوندو کې مړ دی. دا د نیکي کولو باندې خوشحاله شئ، نیکي طرف ته ځان، د خپل اولاد، د خپل دوستان، د خپل کورنۍ وهڅوئ او بد کار بد وګڼئ، ځان ترې وساتئ. خپل اولاد د هغه نه منع کړئ، د خپل کورنۍ ته د هغه اسرار بیان کړئ، داسې نه چې په ژوندو کې موږ مړو. کامل انسان، هوښیار انسان هغه دی چې هغه د زړه له مرګ نه ویریږي، نه د بدن له مرګ څخه. د بدن له مرګ څخه نه ویریږي، هغه د زړه د مرګ څخه ویریږي. موږ او تاسو وینو چې زیاتره خلک د بدنونو له مرګ څخه ویریږي او ډار لري چې په ما باندې مرګ رانشي، خو د زړونو د مرګ پروا نه کوي او له دغې طبعي ژوند څخه پرته بل ژوند نه پیژني. او دغسې حالت انسان ته هله راځي چې د هغه روح او د هغه زړه مړ وي، د الله ویره پکې پرته نه وي. د طبیعي مرګ نه مه ویرېږئ، د زړونو د مرګ نه وویرېږئ. که د زړه مړ وه او تا پسې مرګ راغی، نو دا دنیا دې خرابه او غم. که د زړه ژوندی و د الله په یاد باندې، د طبیعي مرګ نه مه ویرېږه. هیله ده چې الله رب العزت هغه په تا باندې اسانه کړي. د خپل مزاج